د محمد نبی عیساخیل د مرګ په اړه تازه خبر. آیا محمد نبی عیساخیل رښتیا هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی که نه؟ ګرانو کتونکو دا ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. په دې ویډیو کې د محمد نبی عیساخیل د مرګ په اړه تازه جزئیات د سره شریکوم او زموږ دغه چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغانستان د ملي لوبډلې مخکښ لوبغاړی او آلراونډر محمد نبی د مرګ په تړاو نن په ټولنیزو رسنیو او ځینو ویبپاڼو کې خبرونه خپاره شوي ول چې هغه محمد نبی په خپله هم رد کړل. په ټولنیزو رسنیو کې په ځانګړې توګه په ټویټر او فیسبوک کې د ځینو کسانو له لورې دا خبر خپور شوی و چې د افغانستان ملي لوبډلې آلراونډر محمد نبی عیساخیل خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. یو شمېر ټویټر کارکوونکو خو بیا د محمد نبی لپاره جنت الفردوس غوښتنه هم کړې وه او همدا وه چې یاد خبر ډیر خپور شو. نه یوازې په ټویټر کې بلکې په فیسبوک کې هم د محمد نبی د مرګ په تړاو اوازې خپرې شوې وي. همداراز په ټولنیزو رسنیو کې یو انځور هم ښکته پورته کېده چې هغه د محمد نبی انځور نه دی. وروسته محمد نبی په خپله رسمي فیسبوک پاڼه باندې دغه خبر په خپله رد کړ او وی ویل چې هغه روغ جوړ دی. نوموړي په خپله فیسبوک پاڼه باندې ولیکل: درنو ملګرو، الحمدلله زه روغ جوړ یم. زما د مړینې خبر چې د ځینو رسنیو له خوا خپور شوی مطلق دروغ دی. مننه. محمد نبی چې د افغانستان ملي لوبډلې لوبډل مشر هم پاتې شوی دی. اوس مهال نوموړی په ملي لوبډله کې یو تجربه کاره لوبغاړی دی، خو یوازې د 3 ټیسټ لوبو ترسره کولو وروسته یې په بنګلادیش کې له ټیسټ سیالیو څخه استعفا اعلان کړه. نوموړی په شپږیزه کرکټ لیګ کې د میساینک اتلانو لوبډلې لوبډل مشر دی چې یاد لیګ به 2 ورځې وروسته د اکتوبر په 1 نیټه په کابل لوبغالي کې پیل شي. د مشهورو خلکو په تړاو دا لومړی ځل نه دی چې داسې خبرونه خپاره کیږي، بلکې په ټولنیزو رسنیو کې د سیاستوالو، کرکټ لوبغاړو، هنرمندانو او نورو کسانو په تړاو وخت نه وخت جعلي خبرونه خپاره شوي دي چې ډیری مهال دا ډول خبرونه د خلکو له لوري هم په لاس کیږي. ګرانو کتونکو، کوم ویډیو خوښه شوې وي لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شریک